السلام علیکم محترم هیوادوالو. غواړم چې نن تاسو ته د پرسټامول په اړه معلومات درکړم. پرسټامول د درد او د تبې ضد دوا ده چې د سر درد لکه د سر درد لپاره استعمالیږي، بدن درد، د غاښ درد، د هډوکي درد او د تبې لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. پرسټامول ګولۍ 500 ملي ګرامه د تبې په حالت کې 4 ساعته وروسته خوړل کیږي. د معدې او جگر یا ینې مریضان د پرسټامول له استعمال سره د ډېر احتیاط کوي، ځکه چې د معدې د زخم سبب ګرځي. پرسټامول درمل د ګولۍ، شربت او ویال یا هم پیچکاري په شکل کې موجود دي. تل باید هڅه وشي چې دوا د ډاکټر د توصیې څخه پرته استعمال نه کړو. ښه وخت. د نورو ویډیوګانو سره بیا هم تاسو په خدمت کې راځو.